سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. د اتلسم درس سره نن بیا زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. اتلسم درس چې کوم دی هغه دی پوزې اون کوېسچون، یعنې سوال به تاسو څنګه کوئ. صحیح دی؟ نننۍ چې زما کومه ویډیو ده په سوال باندې، زه به نورې ویډیوګانې هم دې باندې په تفصیل سره جوړوم. دا خاص کر د یس نو کوېسچن په باره کې، دا یعنې ها یا نا والا چې کوم هغه سوالونه چې کوم کې تاسو ها یا نا جواب ورکوئ. صحیح دی؟ او دا بیا په دریو طریقو موږ تقسیم کړی، یعنی په دریو طریقو تاسو سوال کولی شئ. صحیح دی؟ دا کمې طریقې دي او تاسو به جواب څنګه ورکوئ. نو راځئ په دې باندې خبرې وکړو. نننۍ زموږ درس زه چې شروع کړو، اولنۍ چې کوم میتډ دی، کومه طریقه ده، په اولنۍ چې کوم مثال د سوال دغه طریقه ده، هغه د هغې ته ویل کېږي فمیلیغ. فمیلیغ مطلب یعنی دا طریقه خلکو سره تاسو استعمالولی شئ، یعنی په دې دغه تاسو هغه چا سره سوال کولی شئ، خاص کرو یعنی چې ستاسو ملګري یا ستاسو د فامیل غړي. صحیح دی؟ ملګرو سره، فامیل سره دا تاسو دغه طریقه دا په دې دغه سوال کولی شئ، یعنی دا طریقه استعمالولی شئ. او دې طریقه کې سوال چې کوم دی یو مثبت جمله، ولې تاسو په خپل غږ باندې دینه سوال جوړولی شئ. مثبت جمله او اخره کې تاسو سوالیه نشان راوړئ. لکه مثال زه در کوم، په پښتو کې موږ اکثرا وایو ته پاریس ته تللی وي، یعنی دې کې موږ یو سوال کوو، اخره کې به جمله مثبتي، اخره کې ورته سوالیه نشان راوړو او دې نه موږ په خپل غږ سره سوال جوړو. صحیح دی؟ مثال دلته ما ورکړی tu habites à Paris؟ Oui, j'habite à Paris. مثال vous parlez français؟ Oui, je parle français. دا دواړه جملې که ته وګورې، دا دواړه جملې مثبت جملې دي او د اخره کې موږ سوالیه نشان راوړی، په خپل غږ سره، په هغه انټونیشن سره ته موږ سوال جوړ کړی. نو دې ته د اولنۍ طریقې ته وایي فمیلیغ. او دې جوابونه تاسو ګورئ چې د ها یا نا سره تاسو جواب ورکولی شئ. صحیح دی؟ نو ځکه دې ته لکه ها یا نا سوال طریقه وایي. صحیح؟ چې تاسو کوم سوال پې کولی شئ. ښه، دویم موږ سره کوم میتډ دی؟ دویم دې ته وایي ستاندارد میتډ چې کوم دی، اویک توت لیمون. دا تاسو مطلب هر چا سره دې نه استفاده کولی شئ، که هغه مثال رسمي ځای، غیر رسمي، ملګري، فامیل غړي، هر څوک. صحیح دی؟ او دا دې نه ډېر زیات استفاده کېږي او ډېر زیات استعمالیږي. صحیح دی؟ دې کې تاسو یو څه اضافه کوئ، مثبت جمله، خو په سر کې تاسو اسکو راوړئ. اسکو. صحیح دی؟ په سر کې دا راوړئ، نور مثبت جمله او اخره کې سوالیه نشان راوړئ. او د دې جواب همیشه تل د ها یا نا سره. صحیح ده؟ مثال ته ما ورکړی مغه جمله ده tu habites à Paris. صحیح ده؟ یو مثبت جمله ده. مثال موږ ته مخکې راوړی est-ce que tu habites à Paris؟ est-ce que tu habites à Paris؟ نو دې جواب تاسو ها یا نا سره ورکولی شئ. oui j'habite à Paris. صحیح دی؟ لکه بلې جملې ته وګورئ est-ce que vous parlez français؟ oui je parle français. صحیح دی؟ نو دلته په دې میتډ کې تاسو est-ce que مخکې راوړئ، نور مغه مثبت جمله او اخره کې سوالیه نشان راوړئ او دې جواب تل تاسو ها یا نا سره ورکوئ. صحیح دی؟ نو بل دا ستاندارد ده، هر چا سره تاسو دا طریقه، مطلب که رسمي غیر رسمي، هر چا نه مطلب زما دی، که رسمي غیر رسمي، ملګري، فامیل، هر چا سره دې نه استفاده کولی شي. صحیح دی؟ دریم کوم میتډ دی؟ دریم ته ځو، ته ویل کېږي ستونیو. دا هغه طریقه ده، نو ستونیو هغه طریقه ده چې کوم دا هم تاسو هر چا سره استعمال. ستونیو مطلب ویل کېږي سپورټیو یا کومکی. صحیح دی؟ په دې طریقه کې به تاسو څه کوئ؟ دې کې به تاسو فعل د فاعل نه مخکې راوړئ، یعنی ویغ به تاسو د سوجې نه مخکې راوړئ، هغې نه بیا دا کېږي. مثال لکه ټولو سر کې به تاسو ویغ یا فعل به مخکې راوړئ، لکه habites tu à Paris؟ oui j'habite à Paris. نو د دې جواب هم ها یا نا سره تاسو ورکوئ. صحیح دی؟ دې کې به ویغ بیا فعل د ټول نه مخکې راوړئ. صحیح دی؟ په پاسنۍ دوه طریقو کې تاسو سوجې مثال اول راوړئ، بیا فعل ویغ راوړئ، خو دلته به ولې تاسو ویغ مخکې راوړئ بیا سوجې راوړئ. صحیح دی؟ لکه دویم مثال ته وګورئ parlez-vous français؟ oui je parle français. صحیح دی؟ نو دا درې طریقې دي د سوال کولو. او دا درېیمه طریقې خاص کر په ها یا نا سوالیو کې موږ د نه استفاده کوو. صحیح دی؟ په نورو چې کوم لکه کومې نورې طریقې چې کوم کې تاسو معلومات اخلئ، چا نه غواړئ. صحیح دی؟ مثال ته چیرته اوسېږې، نو هغې کې ها یا نا جواب نه ورکولی کېږي، معلوماتي سوال وي، نو هغې باندې به زه جدا بیا ویډیو جوړم. صحیح دی؟ امید ده چې ملګرو تاسو د دې نه د ویډیو نه درس نه څه نه څه زده کړي. دغه ویډیو تاسو بار بار وګورئ چې تاسو دا صحیح په دقیق په دې باندې پوه شئ او په دې باندې پریکټس وکړئ. صحیح دی؟ مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې ښه وخت. ابیانتو.